زموږ او ستاسې د بې اتفاقه کولو دپاره لسیزې هڅې شوي دي. لسیزې تا ته وایي چې دا طالب دی د مدرسې، دا خو باید په یو مسجد کې امام وي، امامت وکړي او مړي ته غسل ورکړي، او که یو دیني برخه کې کومه پوښتنه ودا وکړي نور دی د حکومت سره څه کار لري. ملا وګوره، حکومت وګوره. ما ته وایي چې دا د غرب روزلی دی، دا د شرق روزلی دی. هیڅکله دا ستا هغه عقیده او ایمان چې ته لرې د هغه سره بنګ کې نشي در سره تللی، هیڅکله ستا سره فکر نشي یو کېدلی. ته باید دا خلک وترټې، ته باید دا خلک د ځانه څخه جلا کړې، ته باید دا خلک د صحنې څخه وباسي. خو ګورئ، که ملا نه وي، عالم نه وي، طالب نه وي، دا ټولنه نشي جوړولی. که ډاکټر نه وي، که انجینر نه وي، که پیلوټ نه وي، دا هیواد نشي جوړولی. هر یو باید دا حقیقت تسلیم کړي